بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات قدرمنو کتونکو. نن د نصیر خیره بنسټ پروګرام لري چې د 400 کورنیو لپاره د غذایی موادو یو پیکیج ترتیب کړي. دا د مهالویش سره سم نن موږ راغلي یو او دغه موادو خریداري هم کړې 400 پیکیج او ان شاء الله نږدې وخت کې به دا موږ د سبز ولسوالۍ ته بارو اول ته په مستحقو خلکو ویشو ان شاء الله. کجا آید بیان حالشان آن کسانی. قدرمنو کتونکو دا د تاسو لیدلی سئ موږ دغه خوراکي توکي چې کوم ده هغه مستحقو خلکو لپاره راورسول د سبز ولسوالۍ ته او دغه ولسوالۍ ته هغه اړمن خلک راټول کړي دي چې کوم د جامې ډېر ضرورتمند او ډېر مستحق خلک دي چې په هغه کې زیاتره کونډې او یتیمان شامل دي. د یادونې وړ ده په دغه خوراکي توکو کې غوړي شامل دي، لوبیا، وریځې، دال، مکروني او بوره شامل ده. آن بوی سوز و آهشان جان خود کردن سپر تا